قارون بدماشي کوله موسی علیه السلام به زکات مسلې کولې د وای مولوي صاحب ځان ته ترخص وای پیغمبران خو ډېر اوچت دي ملیان خو کمزوري دي پیغمبران خو هغې خو د ګناه او داسې دا سوچونه واله خلک نه وي نو چې زکات مسله به یې کوله مونځ او زکات خو فرایض دي نو ته قانون به ناست و هسې منافق و په خوله یې ځان ته مسلمان وی نور دنده بدل و نو چې ناست به نو تنګېده به بیا یو ډمې له پیسې ورکړې یو 10,000 چې ته به دغه شان په جلسه کې پاسې او په بیان کې او موسی علیه السلام ته وایي چې خلکو ته خو مسلې کې ما ته دې څه وي چې یو بدنامه ښځه څوک یادم کې میډیا کې چې هغه ته صفایي کې الله دې موږ وساتي نو هغه چې کې نو ډېرو خلکو به یقین نه کوي او صفایي به نه راځي ډېره ګرانه ده بس هغه یو ښځې به ناستې وي شاته دغه بورقه نه وه وخت کې هسې سطر دغه و ضروري نو ښځه ناسته وه یو ښځه پاسې د موسی علیه السلام ته وایي نوره خبره نه کړې چې یو پاسې د دروغو یو الزام یې ولګاو خلکو ته مسلې کې او ما ته دې څه وي موسی علیه السلام ورته وایي نور خو څه خبره نه وه دې څه وي وایي دا درته چا وي بس دې خوا ناست و قارون هغه ویرېده موسی علیه السلام خو ډېر جلال و را ټوپۍ مبارک پرې داسې ودرېده ویښته به یې نیغ شو پهلوانو چې ویرېده پو پرې راغی وایي دا درته چا وي په مخ یې چا پیسې رشوت ورکړو دا غلط کار وکړه په رشوت هماغه سړي ته یې وایي دا دقې سړي ته وایي بس هغه بس د الله مدد راغی ځمکې ته وی ونیسه او په ځمکه ونیوه لکه بجلی چې سړي ونیسي خپو کې کرنټ چا ولا ګوته نه جوړه خلک ته تښتېدل یو خوا بل خوا یعنې خلک ته خطرناک چې موږ ګیر نه شو اوازونه یې کول نوکران به ته وتښتي خلک او یوازې دا شان نیولی شوي چمدې و او ځمکې نه پرېښوده تښتېدی نه شو ځمکې ته وایي راکاږه فخسفنا به وبدار الارض موږ چمدې په ځمکه کې نه باسه دا ځمکه خو د خدای د حکم تابع ده دا نور د خدای د حکم تابع دی سورة الرحمن کې راځي والشمس والقمر یسجدان نور او سپومې د خدای د حکم تابع دي چې سړی چاته سجده کوي سر ورته ولګوي زما دا سر ستا نظر انور ته چې خدای حکم وکړي بس د دې وجه نه قیامت علاماتو کې یو لوګي دی او څو علما وایي دا لوګي دا د انور د اسمان چې کوم لوګي نه پیدا دی نو هغه لوګي به یو لوګي په شکل کې وښکاره شي په علاماتو کې یو دام ده ټوله دنیا کې به یو لوګي راشي او هغه لوګي ابه داسې مسلمانانو باندې ورشي داسې معمولي زکام به پرې راولي زکام به د مسلمانانو نور مړکۍ به نه او کافرانو باندې چې هغه لوګي ورشي نو په دې مازغو کې به ننوځي او په دې مساماتو کې به ورشي او د بدن په دې سرو کې او د هغې هغه خراب تاثیر د غوږونو نه به یې وځي او د پوزې نه او په دې زړه به یې ورشي نو بېهوشه وشي نو هغې سره به کفار ډېر زیات خرابېږي او لوګي یوم تحت السماء بدخان مبین یخشى الناس هذا عذاب علیم هغه ورځ د یاد قابل دی چې یو لوی لوګي به راشي او په دې ټوله دنیا به په دې خلکو به خور شي نو کافران به بېهوشه کي او د هغې هغه تاثیر خراب د دې پوز او د دې غوږونو نه به یې وځي دومره پریشانه به او بېهوشه بېدمه به یې کو به غورځي او مسلمانان باسې معمولي زکام به پرې راځي په ټولو مسلمانانو باندې او څو علما وایي دغه قرآن شریف کې چې کوم لوګي دي هغه مکه مکرمه کې چې کافرانو حضور علیه السلام ډېر تنګ کړ نو د وطن نه یې موخ کړ او سرکشي ډېره کوله او تکلیف به یې ورته رسو بس حضور علیه السلام ورته خیرې وکړې د قریشو د کافرانو ته اللهم سنین علیهم کسنی یوسف یا الله د یوسف علیه السلام چې څنګه قاتو وکاله همغه شان پې قات راولې بس قات پې شروع شو باران بند شو په مکه مکرمه او غلې ختم شو او د بار یو چې کوم ځای نه به یې غلې راوړې هغه خلکو پې غلې بند کړې ځکه چې کوم لویه منډۍ وه د یمامه د هغه د هغه مشر مسلمان شو د هغه نوم دی سمامه ابن اسال نو هغه مسلمان شو حضور علیه السلام ته یې زه مکې مکرمې له په پیسو م غنم نه ورکوم او نور غالیه چې کومه وخت کې به جوارو او دغه به غلې به د خوراک څیزونه وربشي او دا نور غلې پې ټولې بند کړې نو هغه بند شو او الله پې باران هم بند کړ او پټي هم نشته نو دومره سخته لوږه تنده پې راله اووه کاله چې چمړې به یې خوړې
او ګونګټان به یې خوړل ډېر سخت چې سړی د مسلمانانو ته تکلیف رسوي نو هغه په دنیا کې هم خرابېږي بیا ابو سفیان صاحب د روغه زمانه کې سخری و راغی حضور علیه السلام سره کېناست مسلمان نه ولا کلي کې حالات خراب و بیا هغه له به لاړ شو هغې ښه پوهېدل خو منې نه بیا وروسته خدای ورته توفیق چې راغی حضور سره کېناست ویل ته خو وایې چې زه رحمت للعالمین یم او زه رحمت یم یعنې د خلکو دپاره مهربان یم نو ستا په قوم باندې ډېر تکلیف دی زړې چیړې خوري زړې څرمنې اوچې په ډېرانونو دا خوري څه نشته باران بند دی خلک تباه و برباد شو ته خو رحمت یې او ته یې چې د دنیا دپاره رحمت یې نو ټولو خلکو دپاره ته لږه دعا مونږ ته وکړه چې خدای پاک زمونږ نه دا پورته کړي دومره سخت قات و چې د سترګو مخې ته به یې لوګي لوګي راتلل داسې یو متات عبدالله د مسعود صاحب وایي قرآن شریف کې چې کوم دخان دی هغه قات ته مراد دی قات زمانې ته خلک وایي ځمکه او اصل چې ګرد غباري نو په اسمان کې لوګي وي کله دا موټر ویم بنده شي تاسو به ګورئ باران چې ډېر نه وي نو کله دومره دوړي شي چې د لوګي په شان په سترګو مخې ته خړې او د لوګو په شکل کې راځي مراد د لوګي نه دغه لوګي دی او یو د قیمت سره یو عالمي لوګي دی هغه جدا نښه ده ډېره لویه نښه ده په ټوله دنیا دا خاص په دغه خلکو د عذاب په شکل کې ځکه د ګناهونو په وجه عذاب راځي ډېر قومونه په دې امت کې به خنزیران جوړېږي بزرګان د خاصو خلکو نه او ډېر داسې دي چې په ځمکه کې به یې خدای نه باسي او ډېر داسې چې د کاڼو باران به پې کېږي لکه لوط علیه السلام په قوم صدوم باندې د کاڼو باران شو خو خو ټول قوم تباه شو او داسې په بعضې ګناهونو باندې دا دغه کېږي دا به راځي ځکه داسې قومونه را روان دي چې زناګانې به ډېرې کوي او نیکي به نه پېژني چې د علاماتو د عیسی علیه السلام دور ختم شي څو کاله به اسلامي بس ورو خلک به خراب شي بیا نه به نیکي پېژني چې دا نیک کار دی لکه دا اوس وګورئ موبایل لاس او کرکټ کې لاس نه مونځ داس ورځه خو له آخرې څه به خبر شي داسې وخت را روان دی چې خلک به نیکي نه پېژني او بدي به بدي نه ګڼي او روپېږي به نه بس دا خوراک کټ او زناکاري او بېستري او دغه شان لکه د ځناورو په شان به بربنډ ګرځي هر څه به یې ښکاري شرمېږي به نه او د دغه په شان هېڅ حیثیت به نه لکه د مارغانو چې سپک پرواز دی وزر یې سپکې دغه شان سپک خلک به ټول په دنیا کې او سپک کچه کارونه به کوي اوس هم چې څوک شراب څکي تاسو هغه ملکونو نه خبر نه چې شراب وڅکي او خواهش دې څکي او دی خو بدي بدي نه پېژني او نیکي نیکي نه پېژني که په خور ورغی او که په لور ورغی داسې دې ملک کې داسې شرابیان شته او تاسو هم اورېدلي به چې شرابي سړی شراب وڅکي او خو په ځان نه پوهېږي او خواهش یې تېز شي نو لور راشي هغه سره بدعملي هغه لور ته لاسه چې لور به نه غواړي او مور یې راشي هغه لور دې راکاږي او هغه ورته زه ستا ښځه یم تا ته څه کوې په ځان نه پوهېږي چې سړي نه په پرتوب کې اودسمات یې د هغه څه حیثیت دی دا سپک خلک چې دنیا کې راشي نو بیا یو په یو اور راځي د یمن نه د یمن د طرف نه به اور راشي مسلمانان به شام طرف ته که څه خیر پکې وي هغه خو به یې مړه شي یو یخه هوا به راشي ټول به مړه شي او د آرامیان به پاتې شي او دا به په اور باندې مري او د قیمت شپېلې به په دې شروع کېږي د هغې ذکر به انشاءالله